الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुलिस्ता में जाकर हर गुल को देखा, गुलिस्ता में जाकर हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है. हजार बार बिशुयम दहन बमुश्को गुलाब, हजार बार बिशुयम दहन बमुश्को गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त. और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, और चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है. ओ चांद तेरे मुंह पे छाइयाँ, मेरे मदनी का चेहरा साफ है. जनाब सदर मजलिस, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम साहिब क़द्र मुफ्तियान इज़ाम, उलमाए किराम, अकाबिरीन उम्मत और दालाक़ी यकीनन چې ډېرو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو ورونو، نن ستاسو په دې محله کې بلکې د کلي په سطح باندې د نوجوانانو هغه همت، د نوجوانانو ولوله او د نوجوانانو د علماء کرامو سره د هغه الفت او د محبت په نتیجه کې د ختم نبوت د کانفرنس انعقاد تاسو د خپل کلی په سطح باندې کړی دی. زه به صرف هغه خبرې چې کومې ضروري وي نو هغه به ستاسو مخې ته گوشګزار کړم، ځکه چې خبرې ډېرې دي، خو چې کومې زه د وخت ضرورت ګڼم نو تاسو نه به تپوس هم وکړم چې دغه به د وخت ضرورت وي نو هغه به موږ ضرور یو بل سره شیر کوو. یو خبره دا چې آیا د ختم نبوت د دومره کانفرنسونو انعقاد چې زما په خیال باندې زما د خپل اندازې مطابق زمونږ په صوبه کې خدا سي روز تقریبا ډیره کمتر برازي چې پاغه کې و کم از کم یو کانفرنس په یو کلی په یو علاقه کې د ختم نبوت نوي. زما د خپل اندازې مطابق چې څومره زما نالج دی رسیدل دی هغه مطابق ویل غواړم. آیا د ختم نبوت د دومره کانفرنسونو د انعقاد وجه څه ده؟ دویمه وجه دا چې آیا د قادیانانو عقاید څه دي؟ او دریمه خبره دا ده چې کچره قادیانان مونږ باندې په فارن کې یا په وطن عزیز پاکستان کې په مونږ باندې اشکال وکي، سوال را باندې وکي او د قادیانانو مشهور سوالات دي، نو آیا مونږ به د هغې جواب ورکول شو که مونږ به ورته وایو چې مونږ به د خپل علماو نه تپوس وکړو نو بیا به جواب درکو؟
زما په خیال چې مونږ ورته وایو چې مونږ به علماو نه تپوس کوو نو بیا به جواب درکو، دا به مونږ دپاره ډېره د بېغیرتۍ خبره وي چې مونږ باندې قادیانې اشکال وکړي نو مونږ به ورله باقاعده د جواب ورکولو سکت په ځان کې پیدا کوو او د هغې دپاره زه یو اسانه لار تاسو ته ښیمه. د قادیانانو اشکالات او د هغې بعضې جوابات خو به زه مخې ته هم کېدم، لیکن بیا تاسو سره علما کرام موجود دي. یو مسله چې قادیانې کم ځای اوچتوي زه به درته د هغې پیجونه مو ښیمه، د هغې کتابونه به هم ستاسو مخې ته کېدم. داسې به کېدم چې لکه تاسو په دې خپل موبایل کې داسې کوئ نو پی ډي اف باندې به تاسو ته د قادیانانو کتاب راوځي او په هغې کې چې هغه کوم اشکال کوي یا په کوم ځای کې کومه خبره کوي نو هغه به هم ستاسو مخې ته حوالې سره راځي. بیا په حواله جاتو هم درته یو خبره کومه. د مخکې ورځو کې 22 جنوري 2022 25 جنوري 2022 باندې په لندن کې د قادیانانو یو کانفرنس او د قادیانانو مشر مرزا مسرور په هغې کې یو خبره کړې وه چې د پاکستان علما زمونږ د کتابونو حوالې خلکو ته غلطې بیانوي شي. ما د هغې جواب هغې ته دا کړو، بیا بی بی سی لندن په هغې باندې یو تبصره کړې وه او تقریبا 1.5 غنټې تبصره کړې وه. مونږ هغې له الحمدلله جواب ورکړو او زمونږ د جواب بی بی سی لندن تر اوسه پورې نه دی کړی. ما سره هغه جواب هم په ریکارډ باندې پروت دی او د هغې هغه سوالات او هغې چې کوم اشکالات کړي وو هغه هم مونږ سره په ریکارډ پراته دي. بیا مرزا مسرور ته مونږ دا خبره وکړه چې مرزا مسرور وایي چې پاکستان علما دا زمونږ عقاید یا زمونږ د کتابونو حوالې غلطې بیانوي. نو زه به اوس هم تاسو ته د هغه کتابونو حوالې خو بیانوم، خو ورسره به دا لفظ ویم. مونږ هغه ته هم دا ویلي وو چې مرزا مسروره ته په پاکستان کې چې کم تاریخ و هغه تاریخ هم معلوم دی، کومه تاڼه و هغه تاڼه هم معلومه ده، په کوم عدالت کې کم جج ته پیش شوی وي هغه هم معلوم دی. دا تاسو ته زه کویم چې ستاسو ډېر خلک په لندن کې هم شته، ما لیدلي دي، ما ورسره هلته لندن کې هم ملاقاتونه شوي دي. او بیا ستاسو د علاقو یا ورسره د خواوشا د کشمیر ډېر خلکو نو ما هغو ته په قادیانیت باندې بیا د قادیانانو سنټر ته بریډفورډ ته ما سره ډېر ملګري تللي دي. په بریډفورډ کې قادیانانو سنټر کې مونږ قادیانانو سره بحث هم کړی دی، سوال او جواب هم کړي دي، قادیانان غلی شوي دي. بیا په کرالی کې هم قادیانان لیدلی دي، سوال او جواب ورسره کړی دی، بیا هغه غلی شوي دي. داسې ما صرف د دغه یو ځای چونکې ستاسو خلک هلته ډېر وو، یعنې زمونږ خو په رشیا کې ماسکو کې یو ځای بل ځای قادیانانو سره بحث موقع په موقع باندې یو ځای کې راغلی دی. خو زه به د هغې څه لږ داسې خبرې ستاسو مخې ته ږدم، هغه به تاسو ذهن کې راولئ نو انشاءالله د کائنات یو قادیانې به ستاسو مخې له انشاءالله تعالی نشي راتلی. تیار یې که نه دغې ته؟ اوس تاسو مونږ هغه ته دا ووایي چې مونږ ته تاڼه هم معلومه ده، مونږ ته FIR هم معلوم دی او مونږ ته ستا د عدالت هغه پیشي هم معلومه ده چې ته په پاکستان کې د ریپ په کیس کې کله چې د جیل ته څوک ورشي او په جیل کې تپوس کیږي. مونږ بل ورځ د مشال کیس چې کوم ملګري وو هغه کالج والا نو مونږ د هغې ملاقات له چې لاړو نو ما هغې نه چونکې د سپرډنټ کمرې ته مې راوغوښتل د هغه افس ته ځان سره مې کېنول، معلومات مې ترې کول. نو ما ترې تپوس وکړو په دې جیل کې د ټولو نه بدترین سړی څوک وي؟ نو هغې وي جیل ته یو چې غل راشي د ده ډېره بېعزتي، یو چې زنایي راشي د ده ډېره بېعزتي، د دې نه علاوه د بل چا بېعزتي نه وي. نو مرزا مسرور د پاکستان په جیل کې د ریپ په کیس کې گرفتار و او د ریپ په کیس کې د اقرار جرم هم کړو. بیا په 2 نفرې ضمانت باندې دی راوتی و. بیا چې چا هغه ضمانت د ده کړی د هغې ضمانت هم ضبط شوی دی او چې دی لندن ته ورسېدو نو د قادیانانو خلیفة المسیح الخامس د ده نه جوړ شو. موږ ورته وایي ته صرف د دې خبرې صفایي وکړه یا خیر د پاکستان نه پروټوکول هم واله درکوي درله، زموږ د وطن نه پروټوکول هم واخله، زموږ د وطن نه خپل حفاظتي انتظامات چې د امریکې صدر راتلی شي د هغه حفاظت دی کولی شي نو ستام کولی شي. نو ته زموږ وطن ته راشه، ته صرف زمونږ په وطن کې قدم کېده نو موږ به ووایو چې په تا باندې دلته کیس نشته، ځکه چې دی د پاکستان کې قدم ږدي نو په ده باندې دا کیس دی او دا د قادیانانو دې وخت کې مشر دی. نو چې د چا مشر د ریپ د کیس د وجې یو وطن پرېښی بل وطن ته تښتېدلی، هغه فرقه چېرته کامیابه فرقه جوړېدی شي؟ بیا مخکې ځو، زه به د هرې خبرې تپوس کوم خو جواب به ښه کلاو راکوئ، ځکه موږ او تاسو خپلو کې ناست یو. اگر چې قادیانان دې وخت کې چې څنګه د دې پیج پته ولګي چې دا خبره وکړي چالو شوه نو تاسو ورپسې بیا
د پسې فالوور وغیرہ یا هغه معلوم کوي چې دا ویوزر چې څومره دي په هغې کې بعد د دنیا کفر ډېر قادیانان دې وخت کې موجود هغه به ناست دي هغه به اوري په دې کې به د اشکال درجه ځان له معلوموي لیکن الحمدلله موږ چې کومه خبره کوو هغه به د کاڼي کرښوي او هغې ته دا وایو کہ ہمارے پاؤں یہ پتھر پہ پڑے ہیں ریت پہ نہیں پڑے کوئی بھی اس کو ڈگمگا نہیں سکتا انشاءاللہ ویلی بشو کنه انشاءاللہ خپا نره به ویلی شو اوس د قادیانانو به عقاید هم بیانو پیجونه به هم بیانو زه په اسانو الفاظو کې په مختصرو الفاظو کې د خپلو ملګرو د علماو په وساطت سره او د دې ته د سبق اورولو سره خپل عام ملګري د پویولو یو کامیاب کوشش کول غواړم انشاءالله او دا به کامیاب وي اوس د قادیانانو پیجونه دي تاسو چې کله یوټیوب راواړوئ نو د قادیانانو د ټولو نه مشهور او خطرناک پیج په کوم چې دی سوال او جواب کوي هغه د ډاکټر یحیی پیج دی چې ډاکټر یحیی پیج تاسو څنګه ورکوئ ډاکټر یحیی مو ورکړو نو د هغه پیج به راشي په هغې به اشکالات راځي یو دویم پیج د قادیانانو چې دی نو سرکاری مسلمان او احمدی مسلمان دا د قادیانانو دویم پیج دی دریم پیج د قادیانانو ډېر عجیبه نوم یې ورلیښی دی فیضان ختم نبوت فیضان ختم نبوت قادیانانو دی پیج له نوم یې دی خو دا پیج پاکستان کې نه دی ځکه موږ هغې پسې ډېر کوشش وکړو په پاکستان کې چې قادیانې فیضان ختم نبوت د په خپله عبادتخانه ولیکل په میرزاړې ولیکل یا په خپل کور باندې ولیکل یا په خپل پیج باندې د ولیکل نو پاکستان کې په دې باندې 3 کاله قید بامشقت د پاکستان د آئین د آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیمو کې په شق نمبر 20 کې دا دفعه موجوده ده په شق نمبر 20 کې دا وجه موجوده ده او د 1984 امتناع قادیانیت آرډیننس 298 سی لاندې په دې باندې 3 کاله قید پاکستان کې موجود دی نو پاکستان کې دا پیج نشته ګینې تر اوسه پورې به دا پیج هم په هواو او دا چې چا جوړ کړو هغه به هم 3 کاله قید په جیل کې پراتو دا ذهن کې مه راولئ چې ستاسو علما کرام ستاسو د اکابر دا ګینې اوده ناست دي الحمدلله دا اوده نه دي ستاسو علما ویښ دي په کم ځای کې کومه فتنه ګوري هغې پسې ځان رسوي او د هغې سرکوبي کوي او چې تر څو پورې زموږ دا وطن یې الله دې تر قیامته ساتي او زموږ نسل در نسل به انشاءالله تعالی د خپل دین او د عقیدې ختم نبوت د دې تحفظ به کوي او د دې مخالفین او د دې دشمن دا به انشاءالله تعالی تختیدار ته رسو انشاءالله په شریکه باندې وي به داسې که نه انشاءالله بل پیج د قادیانانو 5 نمبر پیج هغه د قادیانانو دی MTA دا د قادیانانو مشهور چینل دی چې په دې باندې د جمعې په ورځ کله MTA تاسو کولاو کوي نو موږ چې په هفته کې څه ویلي نو مرزا مسرور تاسو د هفتې ریکارډ به زموږ ګورئ او مرزا مسرور به د ټولې هفتې په هغه ریکارډ باندې ځای په ځای په دې باندې رد کولو ناکامه کوشش کوي لیکن د هغې مقابله کې ورته موږ بیا ناست یو موږ د هغه کیچ کو بیا د هغې جواب ورکو خو هغې سره زموږ د خبرې جواب انشاءالله تعالی نشته ډاکټر یحیی چې په تاسو باندې سوال کوي یو مولانا صاحب باندې سوال کولو نو د دې سوال نه مخکې به زه اول عقیده دې ځای کې بیان کړم زموږ عقیده دا ده علما کرام تشریف فرما دي که یو سړی تاسو نه تپوس وکړي چې عیسی علیه الصلاة والسلام دا ژوندی دی که مړ دی اوس دې ځای کې عقیده دا ده دا وضاحت سره واورئ که یو سړی د دې سوال په جواب کې غلی پاتې شو نو دی کافر شو ولې کافر شو ځکه چې د ضروریات دین پته نشته او که یو سړی وایي چې عیسی علیه الصلاة والسلام مړ دی دیم کافر شو نو دا دوه عقیدې یو غلی پاتې کېدل یو عقیده د عیسی علیه السلام باره کې چې دی مړ دی دا دواړه عقیدې ساتونکی دا سړی کافر دی دا په اهل سنت والجماعت بیا مسالک چې څومره دي که هغه دیوبندي دی بریلوي دی اشاعت والا دی غیر مقلد دی نور دی ټولو نه تپوس کوي د ټولو به په دې متفقه فیصلې او متفقه فتوا به موجوده وي چونکې دا د قرآن نص دی او د حدیث الفاظ هم دغه دي حدیث معراج د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم بخاری کې موجود دی هغه روایت د مالک بن صعصعه نه دی بیا دغه روایت د حضرت انس رضی الله عنه نه هم دی بیا دغه روایت چې دی دا د قتاده نه هم دی دا د بخاری زینت ته په څو طرقو باندې نورو د حدیثو کتابونو کې هم موجود دی
نو پدې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ز براق باندې د جبرئیل سره دویم اسمان تلاړم نو مال ته حضرت یحیی او حضرت عیسی علیه السلام ولیدل. اوس یو د قران کریم دلیل موجود، یو د حدیث دلیل موجود، نو زمونږ عقیده ده او بیا ورپسې باب الفتن چې راواړوي، بیا علامات قیامت د مشکات وغیرہ په حدیثو کې راواړوي، نو پاغي کې به تاسو ته دا معلومیږي چې د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره باندې زاره خبر اختصار سره پدی وجه کول غواړم زم چې ټوله خبر تاسو ذهن تراشي. د جامع مسجد دمشق په مشرقي مناره باندې عیسی علیه السلام به دوه فرشتو باندې یا په ډیرو فرشتو داسې لاسونه پراتی او د سر ویخته به لوی لوی ویختی را روان بوي چې کله دمشق جامع مسجد مناره ته راورسي په دغه ځای کې بداغینه دغه فرشتو د وزرانو نه بلا سوچت کی راکوز بشي. عیسی علیه السلام چې راکوز شي نو په دغه وخت کې به د سحر اقامت چالو وي، د سحر د منځ، او حضرت مهدی رضی الله عنه اوس دغه ظهور به څنګه کیږي هغه یو جدا مسله د بیا علما بیان کی. مختصر دا خو وخت چونکه ډیر اختصار سره دی. عیسی هغه په مصلی باندې ولاړی چې هغه ویني چې پیغمبر عیسی علیه السلام ما لفظ پیغمبر وي، ما وی چې پیغمبر عیسی علیه السلام دا لفظان سره یاد ساتي ځکه دا په کار راځي. پیغمبر عیسی علیه السلام راکوش شو نو حضرت مهدی به وی چې اوس زه په مصلی نشم ودرېدی، هغه به مصلی نه راروستو شي. نو حدیث کې الفاظ چې کم دي زه د هغې مفهوم ذکر کومه. عیسی علیه السلام به داغه د دې دواړو اولو مینس کې دا لاس داسې کیدي او مصلی ته به ورمخ کی چې اقامت چالو دی دا جمع اوس تراکا، نو په دغه وخت کې به حضرت مهدی دا جمع ورکي. اوس حضرت مهدی خو امتی دی، امام الانبیاء دی، عیسی علیه السلام پیغمبر دی، د دې مصلی ته ولې دغه وخت کې مخ کې کوي چې دا جمع تراکا؟ هغه وجوهات جدا دي، باقي کې لوی بحث دی، زاغه باس کې نتل غواړم خو تاسو مخې ته د سوال او جواب یو مجموعه مې درته پیش کړ چې بده کې بس تاسو سوالات راځي، بیا تاسو علماء کرام شته هغه بس تاسو راهنمایي کوي. اوس دغه سړی چې یو سړی نه څوک دا تپوس وکړي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی که مړ دی، دی ورله جواب ورنه کې غلې پاتې شي دی کافر کیږي، ځکه ضروریات دین نص قرآني د ته پته نشته، او چې د نص قرآني چاته پته نشته، د عقیدې پته نشته، دی مسلمان نه پاتې کیږي. که دی وایي چې مړ دی د عقیدې رد یې وکړو، د الله د کتاب رد یې وکړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې د فرمان رد یې وکړو، دی هم کافر کیږي. او بیا د اجماع د اهلسنت والجماعت د هغې رد یې وکړو، دی په دې باندې هم کافر کیږي. اوس دریم جواب څه دی؟ جواب دا دی چې دی به وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی. اوس که دا سوال موږ نه قادیانې وکړي چې هغه به عیسی علیه السلام ژوندی دی که مړ دی، نو آیا موږ به غلي پاتې کیږو؟ که موږ به وایو چې مړ دی معاذ الله، که موږ به وایو ژوندی دی، موږ دا درې واړه جواب قادیاني له نشو ورکولی. ما نه مولانا صاحب تپوس وکړو چې کله ته وایي چې غلې پاتې شي نو هم کافر کیږي، چې ته وایي چې مړ دی نو هم کافر کیږي. نو دریم جواب خو آسان دا دی چې ته به وایي ژوندی دی. ما ورته وایي نه، قادیاني ته به دا نه وایي چې ژوندی دی، قادیاني له به جواب الزامي وي. قادیاني څنګه تپوس وکړي عیسی علیه السلام مړ دی که ژوندی دی؟ غلې خو به نه پاتې کیږي ځکه کافر کیږي، مړ نشي ویلی ځکه کافر کیږي، ژوندی به هم نه وایي ورته. ته به ورته وایي چې د عیسی علیه السلام د ژوند او د مرګ مسله چې دا د دې تعلق د عقیدې سره دی. د عیسی علیه السلام د ژوند او د مرګ مسله د دې تعلق څه سره دی؟ ټولو وایي. جواب خو په چغه باندې څه به وایي؟ عقیدې سره خو ځکه دی که غلې پاتې کېږي کافر کېږي، که وایي مړ دی کافر کېږي، صرف وایي به چې دغه دی ژوندی دی نو ځکه به ته مسلمان بچ کېږي، نو عقیدې سره تعلق شي که نه. اوس د عیسی علیه السلام د ژوند او د مرګ مسله د دې تعلق د عقیدې سره دی. قادیاني په تا باندې سوال وکړو، په ما هم دا سوال کړی، په تا باندې سوال وکړو عیسی علیه السلام ژوندی دی که مړ دی؟ ته به وایي چې دې مسلې تعلق خو د عقیدې سره دی. نو اول خو به د مخاطب یا ته متکلم شه زه مخاطب شم، یا ته مخاطب شه زه متکلم شم، نو زه به د مخاطب عقیده خو اول معلوموم چې د مخاطب عقیده د مسلمان ده که د کافر ده. نو که ته چرې په عقیده کې کافر وي نو ستا جواب به بل شان وي، که ته په عقیده کې مسلمان وي نو ستا جواب به بل شان، او که جواب یو شان هم شي نو دلیل به جدا جدا وي. هغه به وایي دلیل به څنګه جدا جدا وي؟ لکه استانه قادیانې تپوس وکړي نو ته به ورته وایي چې ستا د سوال موقوف دی په عقیده ستا باندې. که عقیده ستا د اسلام وي بیا خو زه جواب در کوم ځکه دلیل به دغه وي، که عقیده ستا د کفر وي نو بیا زه جواب نه در کوم
کوم داغي دلیل به بدل وي اوس به تاسو وایي دلیل به ولې بدل وي نو زه په دې ځای کې یو آسان مثال تاسو له درکم دې ځای کې یو سړی دی دې ځای ناست دی هغه وایي زه الله نه منم د الله د وجود منکر یم دې ځای بل ناست دی هغه وایي زه الله منم او د الله د وجود اقرار کوم دا چې کوم وایي زه الله نه منم د هغه د وجود انکار کوم الله نه منم معاذ الله هغه وایي الله نشته نو هغه له به ته دلیل د قرآن نه ورکې که نه ټول وایي په چغه وایي که هغه درته وایي چې زه ستا الله نه منم نو قرآن مې کوم ځای ومنم ویلی شي که نه چې ستا الله څوک نه مني نو د الله کتاب خو هم نه مني ته به دلیل د قرآن نه څنګه ورکې ته به زر وایي ورکه زه به د حدیث نه دلیل ورکوم چې الله یو دی وجود یې شته هغه به وایي زه ستا الله نه منم پیغمبر مې کوم ځای نه ومنم راګیرې کړې که نه وایي وایي راګیرې کړې که نه نو ته به د کوم ځای نه جواب ورکې د عقل نه کوم ځای نه به جواب ورکې د عقل نه او زه هغې آسان مثال به درته کېدم یو بوډی کور کې ناسته ده زامن یې دي شپږ زامنو ته وایي الله شته او یو دی زامن ورته وایي مورې دا خبرې مه کوه دا موږ نه منو مور ته وایي چې الله یو دی وجود یې شته دا مور ورته وایي چې بچو ګورې زه د الله د وحدانیت خبره نه منم او که بیا چېرې ومنم چې یاره خدای شته نو بیا یو نه دی ګورې ډېر دي ځکه دا دومره لوی نظام یو سړی څنګه یو کس څنګه چلی زامنو ډېر مینت وکړو خو مور خبره نه منله یو ورځ شپږ واړه زامن کور ته رادننه شو غور سره زما یو خبره ګورې ځان سره نوټ کوي زه علماو ته سبق اورم ما نه غلطي کېږي دوی به جواب راکوي دوی به زما په هغې کې اصلاح کوي او تاسو به زما یو خبره ځان سره نوټ کوئ دا به م زندګۍ کې په کار راځي نن نه بعد چې کوم قادیانې مخې له راغې لکه د سپي به یې زغلوئ انشاءالله تعالی سم په نره داسې ورسره وکوئ لکه د سپي به یې زغلوئ انشاءالله وکوئ ورسره داسې چا نه یېرېږئ انشاءالله ټیک شوه اوس خبره ما دا کوله زامن کور ته رادننه شو زامن چې کور ته راله د مور مخې ته میچن پرته وه میچن خو پیژنې که نه پخوا به زموږ د مشرانو بوډیګانو چلوله اوس خو اکا دوکا که چرته وي اوس هم په میچنه چې کوم اوړه دغه شي اوړه شي کوم غنم یا جوار نو هغه معدې ته نقصان نه ورکوي د میچنې نه بره چې کوم اوړه شي دا زموږ په دې هغه نقصان ورکوي میچنه کې خپل یو کمال دی اوس دا کمال څه دی دغه یو جدا موضوع ده دا میچن بوډۍ ته میچن مخې ته پرته ده او بوډۍ دغسې لاسونه یو بل کې دننه کړي دي ناسته ده زامن راغلل ورته وایي بچو وایي دې میچنې ته ګورئ دا به اوس په خپله باندې تاویږي زامن هم حیران شو ورته داسې کتل ډېر ساعت ولاړو خو میچن نه تاویږي ورته وی بچې دا خو نه تاویږي هغې ورته وی او که نه مورې نه تاویږي وی ولې نه تاویږي ورته وی مورې ته جواب راکه وی ځکه چې د دې چلولو واله نشته ځکه چې د دې چلولو واله نشته بچیه ما ته لاس ودرولې ده نو میچن نه تاویږي وی ما د دې نه معلومه کړه چې د کائنات دومره لوی نظام بغیر د چلونکي به څنګه چلیږي او دام قادیانانو ته پته ده ما ته یو کس وی قادیانان به دې مړ کي ما هغې خو ما ته هر وخت ټلیفون هم کتاب به دې ځای کې مړو بم باندې به دې والوزو هلته به دې مړو خو ما ته دوه خبرې مخې ته راځي هغه دوه خبرې دا دي چې مې د دې مشر ځان ته په خپله ویلي دي چې زه بالغ شم ما په ځان لاس ووالو نو زه هلک نه وم زه جینۍ وم مې دا خو هغه دغه والی چې بالخانو کې هغه هم وایي میں نے کنگن تو نہیں پہنے وایي که نه وایي ټول وایي که نه چا دا برداشت کړي چې ځان ته جینۍ ووایي چا برداشت کړي دي چا ته که تا جینۍ ووایي هغه د ژوندی پرېږدي نو چې دومره دله مشري شي چې ځان ته جینۍ وایي دنه لوی دله په پاکستان کې چېرته به درته میلاو شي چېرته دوایې دپاره دومره لوی دله چېرته شته ما په خبرو خفه کېږئ مه تاسو وایي چې د الفاظ د ډېر بدل دي زه د قادیاني عجیب الفاظ ستا مخې ته ږدم چې ستا باره کې ویلي دي تاسو په دې جومات کې چې څومره خلک یې د پاکستان په آئین 1974 کې په 28 اګست باندې د پاکستان په جنرل اسمبلی کې د مرزا ناصر بیانو د پاکستان په جنرل اسمبلی کې د مرزا ناصر په 28 اګست 1974 باندې ما ته فکر دی د ټولو د هغه بیانو او هغه بیان قلمبند شو د پاکستان د جنرل اسمبلی نه یو کتاب چاپ شوی دی د هغه کتاب مونږ سره موجود دی هغه په 3 جلده کې دی
په 3 جلد کې دغه کتاب مونږ سره اوس هم شته څوک هغه کتاب غوښتل غواړي کتاب مونږ سره موجود دی په جنرال اسمبلی کې د اسمبلی په فلور باندې مرزا ناصر ولاړو او مرزا ناصر نه مفتی محمود تپوس وکړو ورته وی هغه وخت ټولي پارټي ګوره د خلاف خلک کې ولاړ وي کاغه د هرې پارټي تاسو مشر یادوي زبې درته دغه تصدیق کوم چې او دی ور سره دا ټول مسلمانان په یو ځای قادیانان یو طرف ته جداو نو په هغه وخت کې مفتی محمود ته سوال ورته وی تاسو په خپل کتاب کې روحاني خزائن کې دا عبارت لیکل دي چې څوک د مرزا د فتح قائل نه دي او تاسو مرزا ته څوک پیغمبر نه وي تاسو ویل دي چې هغه د کنجری اولاد دي د پلیت زناکاری اولاد دي او هغه د سور اولاد دي دا تاسو لیکلي دي وی او دا مونږ لیکلي دي وی دا په اسمبلی کې چې څومره منبران دي نو کدی تاسو پلار تاسو نیکه ته پیغمبر نه وي نو دام وی د پلیت د کنجری اولاد دي وی او بالکل وی اسمبلی نه بهر څومره خلک دی وی تر قیامت چې څومره خلک راځي دا ټول د کنجری اولاد دی دا چا ویلی دي قادیانانو تاسو ته ویلی دي دا ته بس وګلاره کې کنزلو کی څوک به تلاره کې کنزلو کی نشي کولای درته کنه وای خیر ده ستا مخې له یو سړی راغی او ستا مخې ته یو سړی تا ته ووایي چې ستا مور خو معاذ الله ثم معاذ الله دا بعضې الفاظ د ویلو نه دي خو زه ستاسو د پوره پویولو دپاره دا خبرې مجبورن کوم هغه تا ته وایي چې ستا مور چې دی هغې خو غلط کارونه کړي دي ته معاف کې هغه درته په کتاب کې مصدقه ریپورت د کتاب نوم د پاکستان جنرال اسمبلی نه چاپ شوی دی د اسمبلی په فلور یې ویلي دي چې تاسو د زنا اولاد یې موږ د هغې باوجود موږ غلطه خوله نه ده استعمال کړې ما په خبرو پوهېږئ او چې کومه خبره هم زما غلطه ثابته کړه ریکارډینګ کېږي نو راشه ما د مرۍ نه ونیسه او چوک کې مې راکاږه په ګولو مې سورې کا پوهېږئ زما په خبره باندې زه چې کومه خبره کوم دلیل سره کوم کلکه کوم او اردو عبارت به درته د قادیانی د کتاب خیم او د دې نه ما د چا پلار نشي منې کولی ځکه ما ورته دا وی چې ما ته وی مړ به دي کی مې عمرو بن العاص پسې رومیان راغلل عمرو بن العاص ته مخې ته دریای نیل دی ورکوټې غوندې ټولې ورسره دی د پیغمبر صحابي دی رومیان ورپسې لګېدلي ورته وی پیچھے آؤ گے تلواروں سے کاٹیں گے آگے جاؤ گے سمندر میں گر جاؤ گے مر جاؤ گے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو تسلیم ہو جاؤ کیا جواب دیا عجیب جواب دیا کہا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ہم جب زندہ رہتے ہیں غازی بن کے پھرتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو بدا سے کنا انشاءاللہ مخ کے ورپسی زو مخ کے خبر بوزو کنا بیا ورپسی رازا قادیانانو کتاب دے درس عبرت دے کتاب نوم دے خوگر چیزا کما حوالہ در کوم نو بخیموم درتا اردو جبا کی صفحہ نمبر بخیم لکیر نمبر ہم درتا خیم درس عبرت دے کتاب نوم دے 24 نمبر صفحہ دا دریم نمبر لکیره دا په دغه دریم نمبر لکیره باندې مرزا غلام احمد لیکلی دی الفاظ ته سوچو گئی وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 دادیاں تھی 2 نانیاں تھی سوچم دے 2 دادیاں چاته وای د پلار میندو تکنا او نانیاں چاته وای د مور میندو تکنا د عیسی علیہ السلام پلارو د عیسی علیہ السلام پلارو نو کنا مونږ ته چا ویلی دي چې د عیسی علیه السلام پلار نو قرآن راته ویلی دي خیر بعضې خبره به زه خپله کوم ځکه چې هسې نه دی کې ګډې وډې ووایي ستاسو خو مې هېڅ پته نه لګي عیسی علیه الصلاة والسلام پلار نو دا مونږ ته چا ویلی دي قرآن راته ویلی دي عیسی علیه السلام پلار نو دا مونږ ته چا ویلی دي حدیث راته ویلی دي قرآن راته هم ویلی دي حدیث هم راته ویلی دي مرزا غلام احمد په دغه کتاب درس عبرت کې 24 نمبر صفحہ دریم نمبر لکیره باندې الفاظ دا لیکلی دي وی عیسی علیہ السلام کی 2 دادیاں 2 نانیاں چاروں کی چاروں کسبی بدماش اور زنا والی عورتیں تھی عیسی علیہ السلام سلور نیاگانے و معاذ اللہ ویدی با زناگانے کولے اس دیکھ کے اگر 2 قسم ارتکاب جرم کڑے دے یو ارتکاب جرم ادا کڑے چی عیسی علیہ السلام پلار نو قرآن وی پلار نو حدیث وی پلار نو عیسی علیہ السلام پخپل وی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیا وبرم بوالدتی ویلی دی بوالدائے ندی ویلی وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدتو ویوم اموتو ویوم ابعث حیا قرآن کریم
عجیب انداز کې د عیسی علی السلام صفائی د عیسی علی السلام د خپل جبه بیان کړی دا. اوس قران کریم وی د عیسی علی السلام پلار نو. قران کریم دا بیان کوم ځای کې کوي؟ سوره مریم را واړه په سوره مریم کې فحمل دا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قرآن کریم تذکرہ کړی دا. بیا ورپسې ګوره قرآن لږ مخکې لاړ شه فحملته نه پس لاړ شه. قرآن سوی یا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. قران کریم تذکرہ کړی دا. قران په صفه الفاظو کې ویلي دي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې حبشي تک کم صحابه لګلو پاګه کې جعفر الطیار د مناظره متکلمو د مسلمانانو طرف نه جعفر الطیارو د کافرانو طرف نه هغه وخت عمرو ابن العاص ایمان نور اوړي. روایت ټولو د حدیثو کتابونو کې وګورا. حضرت عمرو ابن العاص او پاغه وخت عبد الله ابن ابي ربيعه د مشرکین طرفه مناظر او حضرت جعفر الطیار چې د احد په میدان کې بیا شهید شو هغه د مسلمانانو طرفه داغي دغه د مناظر چې مناظره چالو شو. نو په دغه وخت کې حضرت عمرو ابن العاص هغه د عیسایانو د گویا د نجاشي په هغه ځای کې دا مناظره چلیږي. نجاشي له چې کوم جوابونه ورکړو هغه د قران نوم دغه د روح منه قران نوم دغه چې د عیسی علی السلام پلار نشتا. نجاشي دا ټوله خبره منلې و. قران کریم په دلیل سره منلې و او بیا د نجاشي تذکرہ قران هم پیدا سمعو کې کړی دا. علماء کرام ناس ته تاسو نه بیاو که مختصر اشاره کول غواړم ځکه بیا وروسته تاسو دا په خپل حافظان درکې ډیر شي دي. قران د آیاتونه بیا راو باسي. اوس ورپسې مخ کې راځه دی وی د عیسی علیه السلام دو مین دی وی د عیسی علیه السلام وی سلور نیاګانې وی دا زناکارې وی یو تهمت داو لګو. بیا په روحاني خزائن کې یو جلد دی ته کشتی نوح ویل شي. کتاب نوم ځان سره درج کسنو می دی پچغه وای یاد وی ټولو ته چا ته بنی یاد زر لا سوچت کوي چا ته به یاد یې غلا سوچت کوي که زه بل ورځ رالم ما وی چې د کتاب سنو مو تاسو ته به یاد هغه رستو ناست دی هغه دیوال سره چې ناست دی هغې دواړو لاس نه دی تاسو ته به نه یاد هغه بل ته اوس هم پته نشته تاسو ته به نه یاد به یې درته کتاب نوم څه دی کشتی نوح د کتاب نوم دی. اوس په کشتی نوح کې 18 نمبر پیج دی. پیج نمبر ځان سره درج کا 18 نمبر صفحه ده. کتاب بزمخه د پیش کوم اردو ژبه وي پاغي کې لیکلي دي وای پته نه لګي چې د مریم سم مجبوری و چې یو خاون نه بعد به بل خاون کولو. خیال مراغه زما خبرم خیال راغی چې یو سړی دومره پلیته ته وځي د یو کتاب حواله مې درله بل کتاب سره راوستا په درس عبرت کې دالی کی چې دو دادیاں دو نانیاں په کشتی نوح کې ورپسې ذکر زیدم 18 نمبر پیج باندې دا خبره مې عموما چې مرزا لیکلی دي وای پته نه لګي چې د مریم سم مجبوری و تاسو په خبره پويږي وای د مریم مجبوری و خاون نه بعد به بل خاون کولو. دا خبره که د پښتو په معاشره کې چاته و کې نو پیتی به نه کی خیال مو ده چې وای د فلان کې زنانه سم مجبوری ده چې خاون نه بعد بل خاون کوي او دا تهمت بچاله ګولې ده په حضرت مریم. قران دا غي صفائی کړي دا وای قران صفائی کړي دا کم ځای کې کړي دا سوره مریم کې کړي دا. حدیث علماء کرام ناس دي حدیث اورم مفهوم اورم. امام الانبیاء د حضرت خدیجه الکبرى سر ته ناس ته خدیجه الکبرى د وفات وخت ده چې وفات کېده امام الانبیاء ورته وی خدیجه چې کله جنت تلاړه شي په جنت کې زما دو نوري بیبيان دي غي ته زما سلام وایا. خدیجه الکبرى ورته زرو قتل یا رسول الله زما په زندګۍ کې تاسو بلی بیبي سره واده نه دي شوی نو دا دو نوري د کم ځای نه راغلي. خاتم الانبیاء ورته ارشاد فرمایلو ورته وی
خدیجه یو د فرعون خزاب آسیه وا چې هغه په دنیا کې ډیر ظلم او ستم برداشت کړو او د الله په وحدانیت ولاړه وا الله داغي په بدل کې جنت کې داغي نکاح زما سره وکړه او یو مریم وا د حضرت عیسی علی السلام مور چې هغه په دنیا کې ډیر مشقتونه او چت کړو وکنت نسیا منسیا داغي الفاظ قران کې موجود دي نو هغه مریم له الله ما سره نکاح په جنت کې مقرر کړی دا یو ځکه د قران مذاق وکړو بل ځکه د حدیث مذاق وکړو بل ځکه په پیغمبر باندې د زنا اولاد تهمت لګولو نو د دې درمر لوی لوی کفرونو نه بعد یو سړی ته موږ مسلمان یا رور ویل شو ټول وای دې زموږ رور جوړې دی شي نو کوم د سوګدا وای چې خیر دې قادیانی سره په کې لګه گزارو کا موږ ورته نو اوس جمعات کې هم نشم ویلې سړی و چې دا سړی په دې چوندو وشلولې کنه دا داسې تاسو ورته زړه کېږي چې داسې شوکې وکړئ داسې شوکې د اعظم طلاقې دومره لوی کنزل انبیاو ته چا کړي دي بیا ورپسې په دغه درس عبرت کې تاسو نوجوانانو لسترګې کولاول غواړم په دغه درس عبرت کې 24 نمبر صفحه ده 5 نمبر لکیره ده 7 نمبر لکیره ده 5 نمبر لکیره ده په دې باندې بل عبارت لیکل دي هغه دا اوریدونه ده خو زه مجبورانه بیانوم چې تاسو سترګې کولاو شي چې څوک سبا ماته یا مولانا الیاس سپته یا د اکابر علماء کرامو ته څوک دا نه وای چې تاسو د قادیانی دومره مخالف ولي وي یا تاسو دې کې دا کوم نوجوانانو چې تنظیم روان کړي د منډې ترړې وای چې د نوجوانانو د څوک دا نه وای چې تاسو ځان له کار کتلې دي قسم دې دا یو نوجوان به په روز حشر باندې د جناب محمد رسول الله په استقبال کې جنت تزي ان شاء الله ورپسې سلی کلی دي په 5 نمبر لکیره باندې بیا د الفاظ لیکلي دي وای عیسی علیه السلام معاذ الله ثم معاذ الله نقل کفر نه باشد اصول لاندې ویل غواړم وای عیسی علیه السلام بر روز شپه د شراب په نشه کې پردو خزو پسې ګرځېدو دا برداشت خبرې دي ټول وای دا د برداشت خبرې دي ولی دا علماء کرام را پاسېدل ولی نوجوانان ولی مونږ په ټول وطن کې منډو باندې ګرځو یو ځای ته ځان رسو بل ځای ته خلک وای لیونی شوي دي مونږ وایو د پیغمبر په عشق کې مونږ لیونی صحیح لیکن دا پلید به ان شاء الله په خپل وطن کې نه پرېږدو ان شاء الله مخکې ورپسې ځه بوزم مخکې خبره پاکستان یو عدالت کې مقدمه راغله مقدمه سوا دو مولیانو سادهګان مولیان خو سادهګانی ګن دو مولیانو په یو سړی باندې کیس وکړو سړی قادیانیو وې د خپل کور باندې لیکلی دی لا اله الا الله محمد رسول الله ان وې په د باندې تانیدار لاړو تانې تا ایسه چوته وای چې په دزه اف ای آر کوم د سړی په کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله وسودا د په دروازه لیکلی دی نو لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی دی او ته په کیس کې هغه ورته وی او کیس په کوم استاسو نه تاسو کوم دا مولیان ډیر سادهګانو کنه وای جواب خوراکي کنه ډیر سادهګانو کنه لکه چې یو سړی په کور لا اله الا الله محمد رسول الله لیکي پاغه سو کیس کوي نه کوي کنه او زویم دا مولیان ډیر لوی نرانو دای چې سه چو باندې ورغلې سه چو ورته وي خټیک د اف ای آر لیکم اف ای آر چې ولي کلو مقدمه عدالت ته لاړه عدالت ته چې کله ورسېدل دغه مولیانو ځان له وکیلونی سو سادهګان ملنګان را روان دي یو ته وی 100 روپیا راکا بل ته وی 100 روپیا راکا بل ته وی 50 راکا ما 50 ورکړې تاسو ورکړې بل سل ورکړې وکیلونی سلو وکیل صاحب دا پیسې واخله ما سره به عدالت ته ځي هغه وکیل ورته وی کیس سره وی قادیانی په خپل کور لیکلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ په کیس کړی دی او ورته وی دی کې بسویم وی عقیده او آئین درته مونږ بیانو مولیان ورته وی مونږ درته آئین بیانو وای د پاکستان په آئین کې آرټیکل 3 لاندې 106 260 په ترامیمو کې شق نمبر 20 وګوره په شق نمبر 20 کې دا خبره موجوده ده او بیا په امتناع قادیانیت آرډیننس 1984 دا غي په 298 سی کې د دې سزا موجوده ده وکیل ډیر خوشاله شو جج لاړو جج له قادیانانو وکیلم ولاړ دی مسلمانانو وکیلم ولاړ دی غور سره زما خبره غور سره ډیر توجه سره مسلسل دلائل د دوړو طرفونو نه چالو دي دلائل के अंबार चलते रहे जब दोनों तरफ के दलाइल खत्म हो गए जज ने कहा दोनों के दलाइल खत्म हो गए हाँ जी खत्म हो गए कहा ठीक है अभी मैं फैसला सुना देता हूँ हाँ जी जज साहब फैसला सुना दीजिएगा जज से फैसले कलम रावागस्तो दा से द्वाड़ो दे कतल वर्तेवी वेदा कम सड़ी बांधी ची दे द्वाड़ो उलमाओ दा केस करे दे और दा केस 298 सी लांदे पे करे दे ची द
کور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی دي او دا قادیانی دی دله زه 3 کاله قید نه ورکوم دله زه 3 کالو قید سزا نه ورکوم بلکې زه دله سزای موت ورکوم اوس ولی وی جج وای چې زه 3 کاله قید نه ورکوم زه سزای موت ورکوم او پاکستان آئین وای چې 3 کاله قید به ورکې ولی کول دا سدا وجه بیان کم مینت راتو کوي لګدو تاسو چې غوا غسته قربانای د پاره نو څنګه خیر ده کنه په 15 اتیا راکه کنه دومره ګرانه خو نه ما ته مینت خیر ده بیانې کرا ته دا 60 کو کوي سره مینت سره 60 کېږي وای خیر ده وېکا ما جج ورته سوی جج کتاب راواغستو د قادیانانو وکیل ورپسې را پاسے تو جج صاحب آئین پاکستان کہتا ہے 3 سال قید اور تم کہتے ہو سزائے موت کیوں جج ورپسې کتاب راواغستو ورته وی د کتاب نوم څه دی وی کلمۃ الفصل سنوم دی اتیراوالو تماوی کلمۃ الفصل غی ملکۃ الکسل نو تاسو بس وای کلمۃ پچغه وای نه ټولو وای کتاب نوم به یادی جج ورته د کتاب سنوم دی غي ورله څه جواب ورکړو کلمۃ الفصل نمبر ټولو وای لګو کسانو کلمۃ الفصل ورته دا د قادیانانو کتاب دی قادیانی وکیل ورته یاو دا زمونږ کتاب دی قادیانی ته ویل ک تاسو دی او جی دا زمونږ کتاب دی تاسو مذهبي کتاب دی بالکل مذهبي کتاب دی هغه کې خودو بل کتاب راواغستوي د دې کتاب نوم څه دی هغه ورته وی کشتی نوح سنوم دی بیا وای هغه کتاب هم کې خودو ورپسې یو رساله راواغستا د رسالې نوم دی الفضل سنوم دی هغه ورته مخې د کې خود وی دا تاسو دا وی او دا زمونږ دا دریواړه کې خودل ورته وی په دې دریواړو کتابونو کې مرزا غلام احمد لیکلی دی چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے عبداللہ کے گھر آمنہ کے لخت جگر پیدا ہوئے عبد المطلب کے پوتے تھے ہاشم کے پوتے لیکن عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے لیکن چلتے چلتے 571 میں پیدا ہوئے اور 610 میں 611 میں ان کو نبوت مل گئی 611 میں نبوت مل گئی 633 میں 623 میں محمد الرسول اللہ مکہ سے مدینہ چلے گئے پر ناکام چلے گئے معاذ اللہ پھر 633 میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہو گئی پر ناکام ان کی روح مبارک محمد الرسول اللہ پا مکہ کی پیدائش 571 کے پیدائش 611 کے بیادت نبوت میں لاؤشو 623 کے دے مدینہ منورے تلاڑو 633 کے پا مدینہ منورہ کم دے ناکام شنو دے وفات شو معاذ اللہ وی بیادت روح بر لاڑو الیین تلاڑو پا دغا 1839 کے اگر روح راغے دا غلام مرتضی پا کور کے غلام احمد پا قادیان کے پیدا شو او دا پیغمبر غا روح پاگے کے دن نشو نو زمانگ دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا پا دی مونگ مناظرم کردی دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا چه دا پیغمبر بدن سرا لگی دل خور دا عرش نا اوچت درجه لري دا زمونږ د ټولو عقیده ده کنه هو اله سجد کې د چا عقیده ده دا زمونږ د ټولو عقیده ده چې د محمد رسول الله بدن سره لګیدل خوره د سنه اوچته درجه لري د عرش نه اوچته درجه لري اوس د پیغمبر دومره پاک بدن پاغي کې کوم روح پاتې شوی دی هغه روح مرزا غلام احمد ته دنه کې دی شي نوی تاسو د پیغمبر روح مبارک دومره پاک روح چې د پیغمبر بدن سره لګیدل خوره د عرش نه اوچته درجه لري داغه په بدن کې کوم روح وخت تیر کړی دی هغه به د مرزا غوندې پلیت سړی کې هغه روح دن نه کیږي بیا د 14مې صدۍ په سړی کې بدن نه کیږي بیا غم چې داغه پلار سه حیثیت او چې داغه د پلار خپل بیان موجود دی 1857 په جنگ آزادۍ کې مرزا غلام احمد زوی بشیر الدین محمود په سیرت المهدی کتاب دی داغي پاغي کې باقاعده
لیکلي دي حواله صفه نمبر ما ته دی وخت کې ذهن کې نشتا خو پاغي کې دا لیکلي دي وای چې زمونږ نیکه غلام مرتضی عطا محمد وای د 1857 په جنگ آزادۍ کې د مسلمانانو علماو د اکابر خلاف انګريزانو لا شپېته سورلې اسونه ورکړو باربرداري ورکړو یا 50 یادای چې 50 ورکړو وای مونږ د ملک وکټوريا دومره نږدې وغیتا چې د مسلمانانو خلاف مغیله مدد ورکړو هغه پلار او دغه زوی پاګه کې د محمد رسول الله روح چې څوک وردن کوي جج ورتوي د دنه لوی د پیغمبر توهین کوونکې ګستاخ بل نشتا او د ګستاخ سزا 298 سی لاندې نه ده 295 سی لاندې سزا موت ته وای سبحان الله نرججو کنه وای ټول وای دا جج نرو کنه الله دې ټول ججان داسي کی الله دې زموږ ټول افسران داسي کی نرو کنه تاسو ته د حاجی محمد امین رحم الله ذکر وکړو کنه تاسو ته بدیل غلام غوث زاروی ذکر هم کړی ما تاسو ته د کابیرو تذکره ونه کړی ما د قادیانانو عقاید صرف د کابیرو تذکره او بیا زمونږ کابیرو کې بیا زمونږ ماشومانو چې کومه قرباني ورکړي دي زنانو کومه قرباني ورکړي دي زمونږ علماو کومه قرباني په دې باب کې ورکړي کې یو مې درته مخې ته کې خود قسم دې حیران به پاتې شي لیکن ما خو صرف عقاید مخې ته کې خودل چونکه دا ضروری او نور واقعیت تاسو ته بیان لیکن دا عقاید چونکه ضروری او دا په ذهن کې تاسو کې دي کنن نه بعد قادیانیست تاسو مخې لرازینو کم سړی وای چې زو جواب ورکول شم ورکول بشي او ختم نبوت خو پیژنې کنه نه پیژنې اسی وای قسم دې نه پیژنې علماء ته ما په منبر قسم وخوړو ولی نه پیژنې تاسو خدا وای کنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس ببل پیغمبر ناراضي دې ته ختم نبوت وای کنه دا عقیده تاسو غلطه ده نظر غلی ناسی ټیکې کم مینت راتو کې داس ټیکې کم درتا اوس غوکې دی تاسو وای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس خبر دی زنه شروع شي کنه ټیک شو نو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس دا سوالم په ما قادیانی کړه په لندن کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس چې تاسو وې نو مسلمه کذاب د محمد رسول الله نه پس دا وکړي وکړه دغه ژوند کې کړي وا داغه ژوند کې کړو نه چې تا پسو نو مسلمه کذاب خو دې رښتونه کو سپوږی شوي په خبره باندې اسود عنسی د پیغمبر په ژوند کې بیا داوا کړي و کنه داغه نه پسې کړي و د پیغمبر په ژوند کې کړي و د پیغمبر وای طلحه اسدی د پیغمبر په ژوند کې کړي و کداغه نه پسې کړي و په ژوند کې سجاح د پیغمبر په ژوند کې داوا کړي و کداغه نه پسې کړي و په ژوند کې داوا کړي و د سجاح مہر چې تاسو ته معلوم دي چې مسلمه کذاب غیله مہر مقرر کړو په مہر کې ورته د سحر د ماسختن منځونه معاف کړو قادیانانو ته څه په خبره پوه شوي نو دغه موږ به سوایو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس سبوای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس کائنات کې نه یو نبی راغلی دی نه موجود شته نه به تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې راشي بیا غلط ته دا پکې دویمه غلطی ده چې ته قیامت ورځې پورې ببل پیغمبر نه راځي قادیانه به درته وایي عیسی علیه السلام ژوندې دی که مړ دی ته وایي ژوندې دی نو وایي عیسی علیه السلام به راځي نو ته وایي او راځي به وایي هغه پیغمبر دی که نه ته وایي پیغمبر دی وایي تا خو وایي چې بل پیغمبر به نه راځي دی چې به راځي نو ما قادیانی ته چې دا عقیده بیانوله ما ورته وایي مې د امام الانبیا د بعثت نه بعد د امام الانبیا د بعثت یا پیدایش نه بعد کائنات ته نه ذلی اعتبار سره نه عطایي اعتبار سره نه بروزی اعتبار سره نه امتی اعتبار سره نه تشریعي اعتبار سره نه غیر تشریعي اعتبار سره کائنات ته نه یو نبی راغلی دی نه موجود شته نه به در قیامت تر ورځې تر سبا پورې پیدا شي هغه ماته وایي دا نور خلک خو پیدا شي نه وایي ما ورته وایي هغوی لفظ مقدر مني دی ځای کې تقدیر عبارت مني لکه زمونږ علما تقدیر عبارت مني که نه هغه طالب علم ځکه بیا داسې ګوته په کتاب وواله وایي چې دا هوه پکې کم ځای کې راوځي نو تقدیر عبارت خو مونږ منو میداد دی وایي چې در قیامت تر ورځې تر سبا پورې به بل پیغمبر په پیدایش سره نه راځي میدا پکې مقدر عبارت ته نو مونږ وایو که مونږ چېرې داسې وایو یا به داسې وایو چې د امام الانبیا د پیدایش نه بعد دغه 15 شپږ اعتبارات دي په دې سره کائنات
کائنات ته نه یو نبی راغلی دی نه موجود شته نه به تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې پیدا شي یا به مونږ وایو چې نه به تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې راشي خو په پیدایش سره به نه راځي دغسې راتلی شي دغسې به څوک راځي عیسی علیه السلام به راځي که نه خو پیدایش سره به څوک نه راځي دا عقیده به بیانولی شي نه درتله که نه وای مولا درته بیان کړه که نه اوس چې باروزي په فیسبوک ورپسې یو شپږ کنزلو لیکه مولا پسې ټیک ده که نه اوس ورپسې راځه اوس مخکې خبره کوم تاسو نبي پیژنئ نه پیژنئ صفا ووایي نه پیژنو دروغ څه له وایي خو وایي نه پیژنو که نه وایي نبی تر اوسه پورې تاسو نه پیژنئ زندګي م تېره شو تاسو نبی نه پیژنئ ګورئ زه علماو ته سبق اورم او زه په اسانو الفاظو کې چې کالجي سکول والا به پوهېږي نبي څه ته وایي نشته تاسو ته پته یقینو کې که درته پته وي خو زه بیانوم او دا زه تکبرانه خبره نه کوم دا زه صرف په دې وجه چې زه یم دې ملنګانو خواله راځي قسم دې کامیاب به یي دوی به درته عقاید ښیي دا ملنګان به درته عقاید ښیي اوس نبی خو تاسو نه پیژنئ نبی چاته وایي زه اسانو الفاظو کې هغه الفاظ چې تاسو هر چاله جواب ورکولی شئ وکم هغه الفاظ بیان کم هغه ډېر آسان دي هغه دا دي چې تاسو د څوک وایي نبی چاته وایي تاسو به وایي د معراج په موقع باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء په اقتدا کې چې چا مونځ کړی دی هغه ته څه ویلی شي نبی ویلی شي چې څنګه دې دا ووایي مسلمه اسود انسی اسدي طلحه اسدي بل دا زمونږ د زمانې دا پرید دجال دا ټول ته د منځه ووتل آسان تعریف دی که نه کولی به شئ که نه اوس که تاسو ته څوک وایي خاتم النبیین څه ته وایي ووایي لږ خاتم النبیین نه سم تیز ووایي پیژنئ نه پیژنئ دا تعریف به هم درته وکړم نه پیژنئ ما ته پته ده هسې به یا خوا دې خوا کې خو زه به دا تعریف وکړم درته ویې کړم څوک وایي چې مې که وزر لاس اوچت کوي ښه څوک وایي چې وې که هغه لاس اوچت کوي وکړم دا تعریف خاتم النبیین چاته وایي د معراج په موقع باندې 1,40,000 کم و بیش انبیاو چې د چا په اقتدا کې مونځ کړی دی هغه ته خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی شي دا تعریف په آسانه کولی شي ټول که نه ختم نبوت هم خو پیژندو که نه عقیده مې بیان کړه که نه چې ختم نبوت څه ته وایي د امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ وایي که نه د پیدایش نه پس که نه یا د بعثت نه پس داسې وایي که نه کائنات ته تر قیامت ورځې تر سبا پورې نه ذلي اعتبار سره نه عطایي نه بروزي نه امتي نه تشریعي نه غیر تشریعي شپږو اعتباراتو سره هېڅ یو اعتبار سره نه یو نبي راغلی دی نه موجود شته نه به تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې پیدا شي ښه په چغه باندې وایي پیدا شي دا به وایي که نه جواب به ورکولی شي که درته وایي نبي څه ته وایي تعریف به یې کولی شي خاتم النبیین چا ته وایي تعریف به یې کولی شي خو قادیاني له ښه صحیح په خوله کې ګزار ورکولی شي انشاءالله داسې نه داسې خو ښځې کوي مړه داسې خو په نورو وایي بس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین کافي به یې که نه انشاءالله الله تاسو ټول خوشحاله کړي